تاسو ته بهتره معلومه ده د رسنیو د طریقه به خبر شوی سي چې نن دوه موټر بم د واکنش قطعې باندې ځانونو ته چاودنه ورکړه او شپږ کسان تهاریانو دي چې پنځه کسان یې له منځه تللي دي او یو نفر هم لا په قید کې ده په محاصره کې ده انشاءالله ډېر ژر دا به هم د منځه لاړ شي په دې حادثه کې پنځه کسان زموږ باتور او قهرمان پولیسان په شهادت ورسېدل اووه کسان هم ټپیان دي انشاءالله د هغوی وضعیت بلکل ښه ده او په دې حادثه کې بس 9 کسان ملکیان هم سطحي زخمیان شوي دي وضعیت تر کنټرول لاندې ده اوس موږ تاسو ګورئ چې موږ کوم ځای کې چې موټر بم چاودنه شوې ده دلته د اسنادي دیوالونه بېرته ږدو چې دا قرول سره منظم